سلامونه دوستانو، زما نوم ډاکټر عبدالحی دی او زه د نفسیاتو ماهر یم. دوستانو، تاسو ته ښه پته ده نشه زموږ په معاشره کې بیخي ډیره زیاته شوې ده او ډیر خلک په دې بدبختۍ باندې راوړېدلي دي. ډیرو خلکو په کمنټس کې به ما نه دا غوښتنه وه چې ډاکټر صاحب نشې په حواله که تاسو یوه ویډیو جوړه کړئ او د دې علاج څنګه ممکنه دی، نو ډیرو خلکو ته به فایده ځنې ورسوي. نو نن ویډیو مقصد همدغه دی چې نشې په حواله مونږ آګاهي خوره کړو او د دې ښه علاج څنګه ممکن دی. تاسو نه زه دا هیله کوم چې دا ویډیو خپل هم تر اخره پورې وګورئ او زیاتو خلکو سره یې شریکه کړئ چې څو زیات خلک د دې نه ګټه واخلي. د ویډیو تفصیل ته تلو نه مخکې ځینې غلط تصورات چې زموږ خلکو جوړ دي په هغې خبره کول غواړم. په دې غلطو تصوراتو کې یو غلط تصور دا دی چې ځینې خلک دا ګمان کوي که نشهیي چېرته وغواړي او د نشې سره غیرت وکړي نو هغه نشه پرېښولی شي. دې که چېرته توبه استغفار وکړي، لمونځ اودس شروع کړي نو د دې قهر نه به خلاص شي. څه حده پورې دا خبره ټیک ده، خو مکمل دې ته ټیک نشي ویلی، ولې چې د دې سره سره د خپلو خپلوانو رول ډیر زیات مهم وي په دې کې، او د دې سره سره چېرته د ماهر ډاکټر سره علاج هم ډیر زیات رول لري. که چېرته دا دوه څیزونه مونږ ته کټ کو او صرف یې په غیرت علاج کوو نو یو څه ورځې خو ممکنه ده چې هغه سړی دې سره غیرت وکړي، خو بیا ډیر زر په دې لعنت باندې دوباره بیا راواوړي او د ده هغه کوشش هغه ناکامه. دویم غلط تصور چې زموږ خلکو کې ډیر عام دی هغه دا دی چې ځینې خلک دا سوچ کوي چې مریض بس وتړه او ډاکټر ته یې راورسوه، نو ډاکټر پوه شه او مریض پوه شه. که 2 میاشتې جیل کې ساتي، که 3 میاشتې جیل کې ساتي، سنټر کې ساتي، هغې نه پس به موږ ته بیا روغ راکوي. زموږ ذمهواري صرف دومره ده چې څومره خرچه کېږي هغه ډاکټر ته رسوو. نو دوستانو، دا تصور هم غلط دی. د نشې پرېښول دا ډېر یو ساینسي طریقه کار غواړي. د دې تفصیل ته خو وروسته راځو، خو که چېرته موږ غلط ټیم باندې غلط قدم واخلو نو هغه د فایدې په ځای نقصان جوړوي. نو همدې د وجې دې غلط تصور د وجې ډېر خلک دې سره مخامخ شي چې خرچې هم وکړي خپل مریض باندې، 2-3 میاشتې سنټر کې هم وساتي او 2-3 میاشتو پس چې مریض راوځي نو هغې نه هم په بد حال یا هغې نه هم زیاتو نشو باندې راوړېدلي او د فایدې په ځای نقصان وکړي. نو دغه تصور هم باید مونږ ټیک کو او علاج چې کوم طریقه ده هغې ساینسي بنیادونو باندې مخ ته ځو. دریم غلط کنسپټ چې کوم زموږ خلکو جوړ کړی دی هغه دا دی چې دوی دا ایکسپیکټ کوي، د دوی توقع دا وي چې مریض بس یو ځل چې علاج وکړي دا به مکمل د دې نه خلاص شي. مرګرو ساينس چې څنګه دا شی ډیفاین کوي، څنګه یې تعریف کوي د نشې، هغې تفصیل ته خو وروسته راځو. خو ساينس دا وایي چې دا یو کرونیک ریلیپسینګ ریمیټینګ کنډیشن دی. معنا دا چې دې کې ډېر امکانات دی چې مریض علاج سره یو څه وخته پورې ښه شي، خو دا امکانات ډېر زیات دي چې مریض بیا په دې بدبختۍ باندې، په دې ضلالت باندې دوباره راوړي. مثال یې د شوګر مرض ورکوي چې علاج او دوایي او پال پرهیز سره مریض څه وخته پورې ډېر ښه وي، خو چې بدپرهیزي وشي، دوایانې ګډې وډې شي نو بیا شوګر زیات شي، ښکته پورته شي، مرض بیا زور واخلي. نو همدغه رنګې دغه هم ډېر د زغم او برداشت والا مرض دی او ډېر لویه سینه غواړي چې د دې مونږ خپل علاج کوو دغه کوو. نو تاسو نه دا هیله کومه چې دا غلط کنسپټ ستاسو اول کلیر شي، بیا مخکې د ویډیو تفصیل ته ځو. نو مرګرو اولې تعریف ته راځو چې نشه وایي څه ته. ساینس چې کوم دی، میډیکل ساینس، هغه نشه هم یو نفسیاتي مرض ګڼي. لکه څنګه نور مرضونو کې په وجود کې مخصوص چینجز وي، څه بدلون راشي په وجود کې، په دماغو کې، چې هغې د وجې هغه مرض جوړ شي او مخکې خورېږي. همدغه رنګې په اډیکشن کې، په نشه کې هم په دماغو کې څه مخصوص کیمیکلز دي، ډوپامینز دي، چې هغې مقدار هغه ښکته پورته شي او هغې د وجې دا یو مرض، یو مشکل جوړ شي. نو عمومي چې کوم زموږ معاشره کې تاثر دی چې دا بدعملۍ د وجې، دا بد اخلاقۍ د وجې، دا نورې کمزورتیا د وجې، دا بېدیني د وجې انسان په دې مصیبت راوړي او هغه که ځان سم کړي او ځان په دغه کې په نیکه لاره کې نو هغه به د دې شي نه ځان راوګرځوي.
دا امکان نه لري، بلکې مشکله ده ډیره. څنګه ملیریا شوه، ټایفاید شو، یا دا نور مرضونه دي، هغه صرف په دیندارۍ او په ښه اخلاقو باندې نه ختمیږي، بلکې هغه علاج هم غواړي، کوشش خواري هم غواړي. بیا امکان لري چې د دې مرض نه ځان راوباسي. همدغه رنګې دا چې کوم اډیکشن دی، نشه ده، دا هم چې مرض کله جوړ شي نو د دې نه راویستل د خواري هم غواړي، علاج هم غواړي، او خپلوانو یوه خاصه رویه غواړي. بیا امکان لري چې مریض د دې مصیبت نه ځان خلاص کړي او د دې نه راووځي. په دې کې د خپلوانو رویه ډیره زیاته ضروري ده. که چېرته مونږ لعنت پې وایو، هغو سره جنګ جګړې کوو، هغو باندې وهل ټکول تېرو، نو صرف په دې باندې د دې نه راګرځول دا ډیر ګران کار دی. او زما په تجربه باندې وقتی خو ټیک ته، وقتی خو به د دې شي نه بهتره منې کې، دا یو پایدار حل د دې نه دی. نو کومې رویې په کار دي، په هغې باندې وروسته راځم. اوس دې ته راځو چې څنګه مونږ کولی شو چې خپلوان د دې مصیبت نه راوګرځوو. دې دپاره یو ماډل جوړ کړی و په 1980s کې، ډیکلیمنټي پروچیسکا دوی یو ماډل جوړ کړی و. مخکې به زه په دې ماډل باندې خبرې کوم. دې ماډل کې مختلف سټیجز دي. هغې سټیج مطابق که مونږ چېرته مریض سره لاړ شو، نو بیا ډیر امکانات لري چې مریض د دې مصیبت نه ځان خلاص کړي. اوس په دې سټیجز باندې تاسو سره خبره کول غواړم. په دې ماډل کې ټولو نه اول پری کنټمپلیشن سټیج دی. پری کنټمپلیشن سټیج دې ته وایي چې مریض یا په دې سټیج کې هغه دې ته تیار نه وي چې نشه پرېږدي، بلکې هغه دا ګڼي نه چې دا داسې نقصاني شی دی. هغه چې ټول فوکس یې وي هغه نشه کې چې کوم شغل دی، کوم سور دی، د هغې نه ډېر متاثره وي، او دا نه ګڼي چې نشه څه نقصان هم لري د وجود ته، د کار روزګار یا د نور اړخونو کې د ژوند باندې څه اغیز کوي. دا ولې په دې پوزیشن کې هغه امکان لري چې یا خو د نشې باره کې علم کې کمی وي، هغه صحیح پې پویه نه وي، او یا دا وجه هم لري چې د دې نه مخکې هغه کوششونه کړي چې د دې نه ځان خلاص کړي، خو د دې نه ځان خلاصول یې شي نه، نو سترګې پټې کړي او په دې سټیج کې ځان مشغوله کړي چې هسې پرېښول یې امکان نه لري چې دا څه خوند شغل دی دا ترې اخله. نو په دې سټیج کې دا پری کنټمپلیشن سټیج دی. په دې سټیج کې که موږ مریض سره دا وهل ډبول پې تېرو یا نصیحتونه او دغه ورله کوو چې ته علاج وکړه، ته دا وکړه، ته هغه وکړه، نو په دې سټیج کې مریض دغه رنګې یا تیار نه وي دی ته. په دې سټیج کې کورواله خپلوان څه کولی شي، هغه دا کولی شي چې د نشې په حواله د مریض معلومات کې اضافه وکړي، هغه د دې په نقصاناتو باندې پویوي، او د دې چې کومه وقتي فایدې دي د هغې هم په اوږدو کې چې کوم نقصانات دي هغې نه یې خبروي. نو دا یو داسې ټینشن والا سټیج دی چې کور والا ډېر په مصیبت کې وي، هغه ډېر ورنه تنګ وي، او مریض یا پوهیږي نه چې ماته څه مشکل دی، څه مسله ده، او دا علاج یا حل هم غواړي. په دې سټیج کې باید کور والا، یاران، دوستان هغه ډېر زغم وکړي او مریض داسې طریقه باندې د دې نشو په نقصاناتو باندې پوه کړي چې هغه په مزه بل چې کوم مخکې سټیج دی هغې ته مریض واړوي. دوستانو دې پسې راځي بیا کنټمپلیشن سټیج. کنټمپلیشن سټیج کې مریض د نشې په نقصاناتو باندې پوه شي، هغه پوهیږي چې دا ماته په اوږدې کې فایده نه راکوي، بلکې په ما یې ډېر منفي اغیز کړی دی، زما په ژوند، زما په روزګار، زما کوروالو سره په تعلقات باندې اغیز کړی دی، او دا ښه شی نه دی، او دا پرېښول غواړي. خو البته په دې سټیج کې هم هغه داسې زر بدلون ته تیار نه وي، هغه داسې زر دا شی پرېښول یا نه غواړي، خو البته هغه په دا سوچ فکر شروع کړی وي چې دا شی بد دی، دا فایده نه لري، دا نقصانات یې ډیر دي، او که دا شی زه پرېږدم دا خو به ډیره ښه وي. دا یو ډیر حساسه کریټیکل سټیج دی. په دې که مونږ صحیح کار وکړو مریض سره په دې سټیج کې چې هغه ته چې کوم معلومات دي د دې نقصاناتو په باره کې او د نشې پرېښولو بیا چې کوم دته فایدې دي په هغې باندې که داسې ټیکنیکل کار وشي، مریض دې وخت دې ته تیار وي چې هغه دلیل واوري، په خبره ځان پویوي او بل انسان ته غوږ هم ږدي. نو په دې سټیج کې که څوک مریض سره مونږ خواري وکړو، هغه په دې چې هغه کوم
منفي سوچونه وي د نشې په حواله هغې مونږ مدد ورسره کولی شو پکې. نو دا یو داسې کریټیکل سټیج دی چې مریض دلیل او خبره مني او مونږ یې دې ته تیارولی شو چې هغه د دې مصیبت نه ځان خلاص کړي. په دې سټیج کې بیا هم کوروالو ته پکار ده، خپلو خپلوانو ته پکار ده چې په مریض باندې ټپې نه لګوي، مریض باندې الزام نه لګوي، مریض باندې بې ځایه اعتراضونه نه کوي چې ته غلط سړی یې، ته داسې نقصانونه دې وکړل او نشهیي یې، پوډري یې او دا یې او دا یې. دا الټا هغه مریض د مخکې چې کوم سټیجز دي د هغې نه واپس راغورځوي هغه نور منفي سټیجونو ته، یا اړومبي چې کوم سټیجونه ما درته وښول. نو په دې کې ډیره مثبته رویه پکار ده. په دې کې داسې هم نه دي پکار چې وهل ټکول په مریض باندې کوي یا یې په زوره راونیسي او چېرته یې یو سنټر له ورکړي. په دې سټیج کې هغه یا دې ته نه وي تیار. نو دا مختلف سټیجز کې چې هغې سټیج مطابق مونږ کزو نو هغه فایده ډیره لري او ډیر امکان لري چې زمونږ مریض د دې مشکل نه راووځي. دې پسې مرګرو راځو دریم سټیج ته، هغې ته مونږ پریپریشن سټیج وایو. په دې سټیج کې مریض د نشې پرېښولو تیاریانې یا عملي ګامونه یې شروع کړي وي. څه ګامونه؟ لکه امکان لري چې هغه چېرته د منشیاتو ماهر سره، د نفسیاتو ماهر سره لیدنه کتنه شروع کړي، په دې باندې خبرې اترې او خپل چې کوم نیت یې دی هغه یې اظهار یې شروع کړي وي د ماهر کس سره، د خپلو خپلوانو سره. همدغه رنګ یې ورزش یې شروع کړي، منډې تړې شروع کړي وي او یو ورځ دوه هغه کوشش هم وکړي چې دا شی پرېږدي، خو بیا کیدای شي امکان لري نور څه وجوهاتو د وجې بیا لږ څه پرې راواوړي. غرض دا په دې سټیج کې مریض تیاری شروع کړي وي یا یې مکمل پرېښې نه وي، هغه ډیر کوشش دا وي چې دا شی پرېږدي. اوس په دې سټیج کې هم ډیره مهمه ده چې د کوروالو د خپلو خپلوانو رویه ډیره مثبته وي او هغه دې ته پوښ کوي چې دا دې ته تکړه یې، ته کولی شې، لږ خواري نوره پکار ده او چې کوشش وکړي او علاج وکړي. نو د دې نه راوتل دا ډیر مشکل کار نه دی. دا حساسه پیریډ دی. په دې کې هم که چېرته داسې منفي ایکسپیرینس د مریض وشي یا څه ټینشن بې ځایه پرې راشي، وهل ټکول پرې راشي، کورواله کنځل، بد رد، دا هم د وروستي سټیج ته مریض بوتلی شي، بیا یې د هغې نه راویستل هغه بیا به اوږد او ستړیونکی کار وي. نو په دې کې هم ډیر زغم پکار دی، کوروالو ته برداشت پکار دی او د پرېښولو د وجې چې کوم څه مشکلات وي پکار ده چې هغې د مریض ته باقاعده علاج د ماهر کس نه علاج هم شروع کړي. هم د پریپریشن سټیج کې که مونږ مریض ته تکلیف وي، مسلې وي، د پرېښولو د وجې دته نور څه داسې مشکلات وي، نو هغه سره دا خبرې هم کولی شو چې ته د ماهر کس یو ښه هسپتال په هغې کې که علاج وکړي نو د دې مشکلاتو د دې مسلو نه به هم ته په اسانه او په ښکلې طریقه باندې راوتې شي. دوستانو اوس څلورم سټیج ته راځو، دې ته ایکشن سټیج وایي. ایکشن معنا دا چې مریض عملي ګام اخیستی وي، د نشه پرېښې وي، نشې نه یې توبه کړې وي او خپل ژوند کې ډېر بدلون راوستی وي. بدلون صرف دا معنا نه چې د صرف نشه پرېښي، بلکې مخکې چې د نشې د وجې د باندې په ژوند چې کوم منفي اغیز و هغه یې هم بدل کړی وي، لکه کار روزګار کې څه کمې راغلی و، یارانو دوستانو یا کوروالو سره تعلقات کې څه نقصانات، څه مسلې راغلی وي، نو هغه ټول یې سم کړي وي، هغه مسلو نه یې ځان راویستی وي او په ځان کې یې بدلون راوستی وي او نه صرف یې راوستی وي بلکې په دې بدلون باندې کلک ولاړ هم وي او کوشش یې وي چې په دې باندې هم داسې کلک پاتې شي. دا مهم سټیج دی، دا ایکشن سټیج. په دې کې هم د ماهر سړي مرسته ډیره ضروري وي چې ماهر سړی بار بار مرسته کوي د مریض سره، د نشې پرېښولو د وجې دته څه نقصانات وي، څه مشکلات وي، هغې کې ماهر سړی هغې مطابق مرسته ورسره کوي، کومک کوي ورسره. نو هغې د وجې به دې وروستي سټیجز ته به نه ځي او امکان به ډیر کم وي چې هغه بیا واپس په نشو باندې راواوړي. پنځم سټیج ته راځو، دې ته مینټیننس سټیج وایي. په دې کې مریض نشه بالکل پرېښې وي، اوس د ده کوشش دا وي چې په څه طریقه هم واپس په نشو باندې راوانه وړي. دې دپاره د چې خپل ژوند کې کم بدلون کړي وي هغې باندې هم کلک ولاړ وي، خپل خیال ساتي،
خپل صحت خیال ساتي، منډې ترړې اکسرسایز دا شیزونه کوي، د ماهر نفسیات او همدغه رنګې د تراپیست د هغو سره وخت په وخت ملاویږي، د هغو مشورونه هم ګټه اخلي. همدغه رنګې هغه ځایونه او هغه خلک چې چېرته د ده د نشې اتله بیا واپس جوړېدلی شي د هغې نه هم ځان ساتي. په دې سټیج کې مریض ډیر وخت ځان د نشو نه پاک ساتلی شي او امکان لري چې 5 میاشتو نه 5 کالو یا د دې نه هم زیات د نشو نه ځان وژغوري، ځان د دې نه منې کړي. شپږم سټیج چې کوم په دې ماډل کې ښیي هغې ته ریلیپس وایي. ریلیپس سټیج چې کوم دی هغه د مختلف سټیجونو کې اني ټایم راتللی شي. ریلیپس معنا ده چې یو سړي نشه پریښې وي، یو مریض نشه پریښې وي، خو د څه وجوهاتو د وجې واپس هغه په نشو باندې راواوړي او ریلیپس وشي. نو که ریلیپس هم وشي نو دا داسې د تشویش خبره نه ده. په کار نه ده چې مطلب کور والا خپل خپلوان هغه خپله رویه منفي کړي د مریض سره د دوی رویه وهلو ټاکولو ته یا نور داسې منفي رویې ته راواوړي چې هغې د وجې مشکل حل کیږي نه، بلکې مشکل نور هم سیوا کیږي، زیاتیږي. نو داسې رویې نه دي پکار. لکه څنګه نور مرضونو کې دا چانسز وي چې مریض ریلیپس شي، ډیپریشن کې، انزایټي کې، یا دغه رنګ ملیریا دوباره ورله وشي، یا چې کوم شوګر مریضان وي شوګر یې به احتیاطي او پال پرهیز نه وکړي، دوايانې میس شي، هغې د وجې چې واپس راشي نو څوک یې وهي ټکوي نه. همدغه رنګې که په نشه کې هم ریلیپس وشي نو په کار ده چې وارخطایي نه کوي کور والا، او هم کوم د سټیجز او طریقې کار مونږ بیان کو په دې باندې بیا د سره په طریقه باندې کار شروع کی او بیا مریض چې کم دی د نشې نه یې راوباسي او نشې د لعنت نه یې بچ کی. نو ملګرو دغه د چې کوم سټیجز ما درته وښول ډیکلیمنټي او پروچیسکا ماډل باندې، نو په دې ذریعه باندې مونږ کولی شو چې خپل خپلوان د نشو د لعنت نه مونږ راوباسو. زمونږ معاشره کې بدبختانه خلک مریضان راولي، راته یې کېنوي چې دا هسپتال کې داخل کا چې د نشې نه خلاص شي. نو داسې چې هغه په دې طریقه باندې او په صحیح معنا کې په دې ساینټیفیک وی باندې مونږ که داخل نه کو او زور زبردستی ور سره وکړو په کوټې کې بند کو، هغې اکثر بیا ریزلټ دا چې بله ورځ هغه د هسپتال نه راوځي، هغه بیا واپس هغې ماحول کې عاشې شروع هم کی او د مخکې نه یې نور هم په نقصاني طریقه باندې استعمالوي. نو که یې صحیح معنی کې مونږ علاج کول غواړو نو هغه علاج ډیر په ماهره طریقه او ډیر په طریقه کار او په هغې کې ډیر رول، ډیر زیات مهم رول د خپلو خپلوانو، د کور والو، د ملګرو رویې ډیرې زیاتې ضروري وي. ملګرو په دې هیله باندې چې دا ویډیو ستاسو خوښه شوي وي. نشه ډیره زیاته ده زموږ په معاشره کې او بیا خلکو په دې حواله آګاهي پوهه هم دومره نشته. نو په دې غرض چې دا ویډیو زیاتو نه زیاتو خلکو ته ورسي او دې نه فایده واخلي، ستاسو نه دا هیله کوم چې مخکې در سره شریکه کې او دې نه علاوه ستاسو نور څه نفسیاتي یا بل څه جسمانی مرض بیماری په حواله څه پوښتنه تاسو په کمنټس کې تاسو پوښتنه کولی شئ. زه به کوشش کوم چې په داسې مرضونو باندې په داسې کیسو باندې تاسو سره وخت په وخت ویډیو جوړوم او تاسو سره یې شریکوم. یو جهان مننه ستاسو